مستې راوړې کیلې دي پوه شوې ورته کښېنو هاتې بیا وخورو لکه. السلام علیکم دوستانو، سال اول. د امید لرم چې انشاءالله رحمان ټول به راته روغ او جوړ یا نظیم یعقوب خان او دای مصطفی خان. نو نن د ما ولاګ د بیا د غره په اړه باندې نن بیا غره ته روان سوي یو. تقریبا 2 غرونه دي، تو د خیمه یو دا غر ده بل هغه غر ده پوه شولې. چې کله پورته وشي بیا موږ ډیسایډ کړو چې کوم یو ته موږ ښیو پوه شولې. زیردمه معلومات نشته او د موږ چینل دا د سره سبسکرایب کوي، مطلب لازمي در سره سبسکرایب کوي پوه شولې. نو راځئ د موږ سره واوسئ چې در باندې وګورو دا د کته نظارې او څه رقم خوند کې راځئ. او دغسې دا د کته نظاره ده پوه شولې. اوس هم موږ پورته لور ته روان یو. کته ماشاءالله ښه ډېر ښه ښایسته ښکاري او نو راځئ پورته زه تاسو ته وښیم. دغه لار ده روانه ده. نو دوستانو دغه د زیاتې موږ دغه د ځنګله په لار باندې ځان ور برابر کړو. نو راځئ مصطفی مخ ته ده، زه شاته یم پسې. او دوستانو دا کتلی سئ ماشاءالله څه خوندورې او ښایسته اوبه دي. واو دوستانو دلته نورې مو اوبه دي مخ ته ډېر زبردسته خوند کې دغسې ویډیو جوړوله او مخ ته ځو. دغه د پورته راله پوه شوې دا د بجلي کنټرولر ځای ده پوه شولې. او دا تاسو کتلی سئ چې ماشاءالله موږ ډېر پورته راله و ټرانسفارمر یې وښیه صحیح ده راځه. او دوستانو یو بله خبره درته وکړم، کله چې موږ د کور راتللو ښه په ناروې کې خو نورمال څه ده یخ ده، هوا یخې دي. کور مې یخ کېدو موږ وینم مالزه کوټونه شی مې به راواخلو زیاتې د باندې مې یخ ونیسي. او اوس دلته پورته رالله داسې ګرمي مې کېږي، مطلب د دغه نه مطلب د دغه ضرورت نشته. بس په پښمانه یو چې وینئ خطرناکه لاره ده. او د ما د خبرې مطلب دغه ده کله چې غره ته کښېږئ ډېر شیان مه در سره وړئ، بیا سړی ځینې په تنګېږي. دا کتلی سئ واو دوستانو دا شارټ کټ لار ده پوه شولې. دلته یو غټ روډ هم راغلی، کته خلکو مټۍ درولې دي او موږ سیده دا رقم شارټ کټ لارو باندې وځو. ښه دا لږ لنډه راځي، دا تاسو کتلی سئ. او بله خبر دا د مصطفی دا لاره پې سخته ده. ښه رښتیا هغه لږ هواره ده، خو دا لاره داسې ده داسې پورته ختلې ده او زور غواړي ډېر. دوستانو دا لاره ده وار په وار لږ سختي او دا تاسو کتلی سئ ماشاءالله ډېر پورته راله. دوستانو اوبه بوم ورته وشکلې پوه شولې. اوس بله دا رقم لار راله زیاتې بیا په باندې ښیو او غرونه زیاتې لنډ دی انشاءالله دومره لرې نه دي. دوستانو دا کتلی سئ ماشاءالله موږ ډېر پورته اوس بیا راغلو پوه شولې. او نن ما یوه ولاګ ور اپلوډ کړو یوټیوب ته. دغه مخامخ غر ته هغه مو ختلي وینه دغه مخامخ هغه تر دغه دواړو غرو نه جګ ده، د دغه غره نه او دغه غره نه دا جګ ده هغه ځای. او دغه خو داسې ده د سیخ جوړ ده. موږ تقریبا ورښتیا هغلته پوه شولې اوس په دغه ځایانو کې اوس. ښه او بیا دغه نه موږ یغه جه ته ولاړو، دا یو مخ لري. ښه یغه ډېر ستړی کړو او دغه هم خیر دغه دومره نه کړو ستړی، هوا هم ډېره بده هوا لګي. نو راځه مصطفی مخ ته ځو. نو دوستانو دغه د موږ روان یو پوه شولې. او بله خبر دا ده لاره نه ده معلومه بر خو دغه ده موږ چې خو یو دغه ده دغه ته خو زیردمه لاره نه ښکاري، دغه یوه سیخه لاره تللې ده او یو ده دغلته په دې ونو نه پټ ده، خو دغسې جګ ده پوه شولې. او لاره دغه لار ده پوه شولې، لاره دغه لور ته ځي او ته نه پوهېږو کوم ته په دغه ته. ښه ده یا راځه په دې لار ولاړ شو، که دا چیر نه وتللی بېرته به راځو په سټ باندې دې غره ته به ښیو. والله د دغه نفر دماغ خو دا څه رقم دی. ښه ما ته خو سم نه ښکاري. خو تاسو په کومنټ کې ووایئ چې د دماغ څه رقم دی. اوس هم دومره ستړي یو دی یا یو ور به داسې ولاړ شو بیا به راس بېرته په دغه باندې وښیو. دغسې نه کېږي. خیر راځئ وګورئ چې څه رقم کېږي، لاره شته که نه مخ ته وګورو.
نو دا رقم ځایونو ته راغله دا غرونه کوم غرو ته چې موږ راتلو هغه شاته پاتې سول یو دغه ده او یو بله هغه ده پوه شولې او مصطفی هغه ته لګیا ده اوبو کې اوبه څښي خو دا څه چل ده او دغه لور ته دغلته شی ما یې لیکلي دي سره چې دغه لور ته هم لار شته ده ویغه لور ته هم شته دغه هم شته او دلته یوه کوټه جوړه ده مخامخ دغه ده تاسو ته به در ښکاره کوي نه دغه ده ته ودرې ویې ګورو څه رقم دلته څه شی دی که تاسو راځئ ورسو نو دغه کوټه ده پوه شولې او دلته خو نورې کوټې هم دي هغه وګورئ تاسې دا سال ده وای او مخامخ دوه هغه دي یوه دغه ده او دا رقم منطقه ده دا وګورئ تاسې ولې راځه دلته کوټې دي دا ځایونه وګور راځه او مصطفی هغه کته ولاړ ده دغه هغه لاره داسې تللې داسې تللې ده دغه غره ته داسې ته راسه دلته دوه او دوستانو دغسې خامخ لاره هم تللې ده ته دومره پورته وګوره دوی دغلته دومره ډېر مطلب کوټه یې جوړه کړې خو ور یې ده کلپ او یو څو هغه هم دي پوه شولې د انګریزانو هم د زړه زور یو مخ زیات ده پوه شول دا کتلی شئ تاسې نو دې کوټې ته ما اوس ور وکتله ښه سمیږي او شی به و دلته ښه ووایه سمیږي شی و د انګریزانو ښه مخکې وختو کې به دوی دلته ورته اوسېدله پوه شولې او اوس یې مصطفی یې په غاړه کې جی پي ایس میغ ورته ور ټینګ کړی زیاتې څه ورته یې اتې دوی نه نه ورکي او موږ لاره اوس بېرته بدله کړله پوه شولې داسې کته او دغسې کېدای شي غره ته وخېږو خو اوس هم معلومات نشته ښه څه رقم کېږي تاسې راځئ څه رقم کېږي نو په بله لار سره راغلو دلته دا یو د کېناستا ځای ده او یو ډېر ښایسته د سلمیږي د اوبو لمبېدا ځای هم شته او بل مقصد دا رقم سیسټم تاسې لیدلی شئ نو دوستانو دا کتلی شئ ماشاءالله ډېرې ښایسته اوبه دي ور ونه لوېږي واو دوستانو اخر په اخر لاره پیدا کړه دغه غره ته ختل یو هغه غر و هغه غره ته نه وختله پوه شولې ډېر پورته دغسې راغله اوس دغه لاره پیدا شوله په دې لاره باندې به زیاته ښي پورته تاسې راځئ مخ ته یې وګورئ دوستانو تاسې به هم یایئ چې دا څه رقم ګډه وډه ویډیو جوړه کړه د موږ نه هم لاره داسې لږ غلطه غوندې شوله ښه نو خپل کوشش هم پوره وکړو لاره مې بېرته سمه کړه تاسې راځئ چې ویې ګورو کله ډېر پورته راغله هغه وړې کوټې سویاخ هم ډېر شاته پرېښول دا تاسې لیدلی شئ پوه شولې دغه دا اتې زموږ غر هم لږ پاتې ده تاسې راځئ دا تاسې کتلی شئ ډېر پورته راغله پوه شولې زموږ بل غر چې و هغه ده د هغه تقریبا برابر راته ختلي وو او دغسې ده دغه بیا لږ غر ورته ده یعنې په غلط لار ورته راغله خو خیر دغه ده صحیح ده او مصطفی لږ تبی شو اوبه هم بوچ کې دا رقم کیسې دي خوند کې واله چې دا سړی ستړی یا اوبه یا بل شی مطلب شی وخوري ډېر بد خوند کې ستړی هم کړي او ډېر خوند هم کې لمر خو تاسې وینئ ماشاءالله یو مخ دغه دی سم کړکي ناروې کې اکثره لمر کوي اوس څو بجې دي تقریبا شپږ بجې دي لمر دغه ده فل پورته ده ښه او لمر ډېر ناوخته کېږي داسې کیسې دي مخ ته ځو که څه سره نه کړو مخ ته ځو و مخ ته ځو لږ مخ ته ولاړ شو تاسې ته به نظاره در وښو دغه لور نه اتې به ځو خپل کور ته نو راځئ وګورو نو موږ دغه ځای ته راغلو وینې دغه د شاته شی لګېدلي دي اوس دغسې تللې ده هغه غره ته او یوه لاره تللې داسې پورته هغه ته هلته په هغه سر باندې یو دوه نفر هم دي پوه شولې یعنې دغه لور ته هم یو بل کلی د وولډا نومي دا د غر لکسې دغه ځای ده ښه او موږ پلو دلته کوز به اوسېږو وشټا نومي هغه ځای پوه شولې نو اوس موږ خو دا کومې لور ته ولاړ شو داسې ولاړ شو که داسې ولاړ شو خپل وشټا لور ته ولاړ شو صحیح ده
دغه عمر وخت نشته را سره لمن ته وګوره سعید راځئ وګورئ موږ په خپو نشو راتلی انګریزانو سایکل یې درته راوست دا د سایکلو وینې دا د سایکلو پالونه دي دغه هو دا څه بلاوې خلک دي دا انګریزان هغه کوس موږ هغلته وو پغه لار باندې دغسې رالو دغه مصطفی هم را روان ده اوس دغلته ماشاءالله ډېرې ښې اوبه دي دا منطقي خو تاسې لیدلی شئ یعنې ماشاءالله ډېر پورته راغله او دلته هم څه لرګی یعنې څه نمشته شی ما یې کړي تاسې راځئ چې ویې ګورو واو دغلته خو اوبه دي واوره پرته ده پوه شولې دغه اوبه ځکه دغسې داسې ځي دغسې کیسې دي دوستانو دغه لار دغه لار داسې تللې وین دغسې راځئ په دغه لار درځو پسې دوستانو دلته یوه انګریزۍ ده ډېر یو خطرناک سپی هم ده ورسره د هغه نه مو پوښتنه کړله دا لار کومې لور ته تللې ده نو ودرې مصطفی سره لګیا ده څه یایې زرا څه یایې څه یایې دغه لار راوتتله کومه یوه دغه لار کوم ښه نو راځئ دوستانو پورته لږ ولاړ شو پورته نظاره در وښیو مطلب هغې ښځې وویلې چې دغه لار چې ده دغه لار هم د چېرې چې زموږ کورونه دي هغلته تللې ده او یوه دغه لار ده هغه هم هغلته تللې ده پوه شولې نو تاسې راځئ څه رقم کې نو دا کتلی شئ ماشاءالله موږ ډېر پورته راغله پوه شولې واه 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 وینه دې غره په سر باندې هم خلک شته دغه دې معلومېږي موږ داسې کته پورته وه هغلته پیغه لار داسې کته راوختل داسې راغلو دلته هم ډېره ښه نظاره دا هم لږ مستې راوړې کیلې دي پوه شه دا یوه خولې خرابه سوې غوندې ده خو دغه ده بس به لږ ورته کښېنو هاتې بیا وخورله خیر نو دوستانو دغه د مستې مو وخوړلې ورته یو مخ زبردسته خوند یې وکړو یاره دغه رقم خوند مطلب چې کله سړی په غره کې ډېر ستړی سي او یا مستې یا دا رقم کیله وښه یا اوبه وښه پوه شوې دا رقم شی چې وخوري یا کر شی ورسره راوړي سخت خوند کې مطلب ډېر خوند یې وکړو یو مخ سخت خوند کې دا وینئ تاسې په خپله وینئ دا وګورئ چک یې کوئ که بده خبر کمه تاسې ووایئ په دا کومنټ کې راته ولیکئ هر شی ډېر ښه ښکاري یو مخ زیات دا د زه به جک سمه لږ د شاوخوا منطقې درته ښکاره کړه مصطفی دا د ناسته ورته مطلب یو مخ ډېر خوند کې واوره دا مخامخ پرته ده ویلې کېږي زیاتې دا اوبه ټولې د واورې جمع دي پوه ساتې دغسې پسې ځي کته دغسې نو د موږ د ولاګ هم لکه چې ماته اینډ ښکاري په دې باندې اینډ ښکاري یو خو د موږ بیټرۍ هم لږ خیر دومره هم کمه نه ده او کېدای شي دې نه ایسته اتې موږ په کته روان شو د کور لور ته پوه شولې زیاتې مطلب ډېر خوند یې وکړو مطلب ما ته خو یو مخ خوند یې راکړو پوه شو او مصطفی تا ته خوند درکړو نه داسې را مصطفی مې بیخي فول زبردسته و مطلب بد دومه خبر نه وکړي نو خیر ده تاسې راځئ که مو ولاګ بس کو خواته و بس بیا به تاسو ته ویم او که نه بس بیا به بل لور ته ولاړو بیا به تاسو ته وښیم نو ودرې لږ صبر وکړئ دا پوه شولې د واورې په لاره باندې ور روان شوله سمه دي دا وای ورته ګور زه خو ډېر کې ننوتلم ډېر خطرناک ځای خو به نه وي تو درې کومه لار باید دغسې ولاړ سم وله دغه لار داسې پیغه لار باندې دا نس کې ننوځمه زیاتې به راکې ښایي نه سي دلته خو دا څوک یې ننوتي یو مخ زیات کې ننوتي خو زه سمه ته نه ډارې دلته ښځه لکه په دغه لار راغلی ما ته شک ته وله مصطفی یې نه ډارې دغه ده پوه شولې هغه د کې ننوځي خو خیر مصطفی ولا دغلته هم خطره خو زه خیر پرې وربس هغه د مصطفی کت دغه لاره بیا لږ ښه ده پوه شولې زه دغه لور ته ځان در ووایم ومه نه ویلې
ما لار بیا خو به په دې هغه کې انسان چې کې دي په دې څوک را چې خلاصوي الله پاک یعنې دغه ځای و نو اوس بس موږ ځو په دغه لار باندې پوه شوې پورته درځه ځئ راځئ تاسو ته یو ځای در وښیمه ود د ظالم بچی بس د موږ سپونه دغه وه چې موږ دغه غر ته راسو وینې دغه مخامه دغه دا اوس په ولاړ یو واو هغه غر هغه د مخامخ وینه د په کمبې والا و د موږ دغه پلان و بس شکر الحمدلله پلان مو صحیح سره یا دوستانو دا وګورئ بیا ونه یایې چې ښه جای م نه کړو راښکاره پام که دغه ایرپورټ وینه دغه ایرپورټ ده طیاره مایاره کې ولاړه ده دا د فوټبال ځای ده و خود ډېر ښه لوکس معلومیه هغه د طیاره دغه ځای نه دي دا څو هفتې بعد ورته غره ته کوم هفته کومه غټ ته یو څو هفتې بعد کېدای سي غټ غره ته وخېږو خو هغه به تاسو ته ویډیو کار شوی موږ ځان ته ښیو خیر او ژوند لایک سبسکرایب او لایک او سبسکرایب یې کوئ پوه شولې بیل آیکن د سره پرس کوئ او کومنټ ورکوئ دا وګورئ یو مخ ښایسته د ناروې یو مخ ښایسته ویو مو تاسو ته وړاندې کړو درته وموښو که د دغه غر ته وینې یو هغه لاره ده وینې دلته معلومیږي دې نه موږ ویل یا به یې غر ته ښیو یا به دغه ته خو هغه دغه غره ته راوختله پوه ما ورځه مخته ما ورځه داسې نه خدایه مکې ورغړې زیاتې به دغې نور ته کې روانې نو دوستانو ماشاءالله یو مخ ښایسته ځای نه ښکاري واو دا وګورئ والله ډېر ښه ښکاري جګ ولې نه ښکاري نو راته څومره جګه وې پسې واو نو دوستانو صحیح ده د موږ ولاګ تر دغه جې پورې و پوه شولې نو د موږ ولاګ حتما در سره سبسکرایب یې کوئ لایک ورکوئ کومنټ ورکوئ مو نور ویډیوګانې د هغه هم در سره وګورئ نو نور ښه وخت درته غواړم د الله په امان ښه وخت خدای په امان